Third usage, past continuous tense به use کیږي to show two parallel action چې دو parallel یو دو actions په past کې لګیاو کنټینیو او دواړه په یو ټایم باندې کېدل دا به موږ ته شو کوي لکه for example she was reading a book while he was reciting the holy Quran هغه لګیاو خپل یو بوک یې کولو کړو هغه ریډ کو او هغه سړی چې هغه لګیاو هغه ته قران کریم تلاوت کو په تیر شوی ټایم کې دا دوه اکشن په یو وخت کې کنټینیو لګیاو دا دوه parallel actions وو they were sleeping while we were working اغوی ادو په دغه ټایم کې چې اغوی د خوب د اکشن لکو ان دا ادو په دغه ټایم کې مونږ لګیاو مونږ خپل ورک هوم ورک وغیرہ پورا کو نو دا دوه کارونه دی یو سلیپینګ بل ورکینګ دا دوانه پیرلی په پاس کې کنټینیو لګیاو کېدل فورث یوزیج هغه دا دی چې پاس کنټینیوس ټینس په مونږ ته د تیر شوی ټایم یو عادت خي چې یو کار به بار بار کېده خو د دې لپاره دا ضروری دی چې دې سره به always یوز کیږي نو دا موږ د خي repeating actions in the past خو دې سره موږ یوز کو word always لکه for example he was always talking about هغه همیشه ستا باره کې خبرې کولې دا کار به همیشه کېده او کنټینیو په تیر شوی ټایم کې خدا داسې ریپیټډ اکشن او اکثر باغستا خبرې کولې نو he was always talking about you اکثر سے بلکې همیشه به ستا باره کې لګیاو خبرې به کولې نو دا موږ سره د پاس کنټینیوس ټینس سلور بهترین ډیلی لایف کې استعمالېدونکي یوزز